د الله تعالی په خوږ او مبارک نوم باندې پیل کوم. سازونه چې تحریم شول د جومات سوري ته لاړم، وړه وړه ټکا مې په تسپو کې اورېدله. عشق دې د اوښکو له تسپو د زار، څنګه دې ور زده کړه ثنا سترګو ته. زما ډېرو قدرمنو ښاغلو او اغلو دوستانو سلام او ښې چارې. مخکې له دې چې زموږ په ادب، ژبه او هنر کې د سترګو د مقام او د هغې د تخلیقي جوړښت په اړه باندې یو مطلب تاسو سره شریک کړم. له هغې نه وړاندې یو مټه کوریه خبر. کله چې په مصر کې د هغه هېواد پخوانی ولسمشر جمال عبدالناصر مړ شو، نو نږدې 6 میلیونه خلکو د هغه په جنازه کې برخه واخیستله. بیا څه موده پس، یعنې په 1915 میلادي کال کې د هغه ملک نه بلکې د ټول عربي دنیا یوه مشهوره سندرغاړې ام کلثوم چې عربانې کوكب الشرق ورته وایي، هغه مړه شوه. نو د دې په جنازه کې چې د مصر په تاریخ کې دویمه غټه جنازه وه، څه باندې 4 میلیونه خلکو پکې ګډون وکړ او ویل کېږي چې د الازهر ځینې شیخان هم پکې وو. تېره هفته مو ولیدل چې د هندوستان مشهوره نه یوازې د فلمي سنت بلکې په هر لحاظ باندې ډېره مشهوره سندرغاړې لتا منګیشکر مړه شوه. د هغې په غمرازۍ او په هغه مراسمو کې هر څه چې دي تقریبا د 1 میلیارد نه زیاتو هندوستانیانو، که هندو دی که مسلمان دی که سیک دی، خپله غمرازي وښودله. زموږ په ګاونډ کې مهدي حسن ته شاهنشاه غزل وایي او نورجهان ته ملکه ترنم وایي. خو موږ بیا په خپل ملک کې خپلو هنرمندانو او سندرغاړو ته ډمان وایو. زما پوره باور دی چې تاسو به په دې وروستي څو ورځو کې یو ویډیو به مو لیدلي چې په دې ټولنیزو رسنیو کې ډېره ښکته پورته شوله. یو ځوان لیدل کېږي چې شاید 15-20 کالو ترمنځ عمر به ولري. مخې ته یې اور بل دی، غالبا د دې د موسیقي آلې ته اور اچول شوی دی. ګرد چاپېر ښه ګڼ خلک دې ولاړ دي، اکثره ځوانان دي او چغې مو وهي او دی توهینوي او رټي او داسې ښکاره کېږي چې وهلی به یې هم شاید وي، ځکه دا د کورتۍ دا لستوڼی هم شکېدلی دی او د مخ دا پاس د سر دا پاس برخې په ماشین ورته ګنجۍ کړې هم ده او دوی ورپورې ملنډې وهي. زه نه پوهېږم چې زموږ دغه دوستانو ولې دا هېر کړي چې دا انسان دی، د کرامت درلود او کرامت لري او دا د حضرت آدم علیه السلام زوی او لمسی دی او آدم هغه څوک چې الله تعالی په عرش کې خپلو ملایکو ته چې هغه د ده د نور او د رڼا او ځلا نه پیدا شوي امر یې ورته وکړ چې تاسو ده ته د تعظیم او د احترام سجده ورته وکړئ. خو زموږ دوستانو دا هېر کړي چې دا ولې د دا کرامت داسې پیمال شه. متاسفانه څومره به ښه وي که مونږ په خپله ټولنه او په خپلو خلکو کې د کرکې او د رټلو او د توهین په ځای باندې د عزت او د درناوي او د پخلاینې کلچر عام کړو. جالبه دا ده چې ما پرون او نن د موسیقي په باره کې یو ریسرچ یا تحقیق مې کوم. ما د الجزیرې په نړیوالې شبکې کې یوه ډېره عجیبه مقاله پیدا کړله. دا د تېرې میاشتې یعنې د جنوري په 22 تاریخ باندې خپره شوې ده او په دې دغه کې مقالې یا څېړنې کې 3 ماته ډېر جالب ټکي مخته رال چې ما هېڅکله نه و لوستي او باور مې هم نه راته. اول دا و چې په ابن حجر العسقلاني دا یو ډېر مشهور محدث او مورخ دی. دی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې په مدینه منوره کې 4 ښځې وې. نومونه یې دي اسما، جمیله، ارنب او حمامه. دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې سندرې ویلې. دویم جالب خبر دا دی چې هغه امام شوکاني همدې د الجزیرې د هغه په روایت باندې را نقل کړی دی. امام شوکاني وایي چې د عبدالله بن زبیر چې دا د حضرت ابوبکر صدیق لمسی د حضرت عایشې د خور اسما زوی دی. د یوه جاریه یا وینځه درلودله، هغې به عود چې مونږ رباب په شانته یو موسیقي ده عربانې استعمالوي کاروي،
هغه به ورته وهله او د دې د پاسه ځینې مهمو اصحابو نومونه یې اخیستي چې هغه به هم دلته ورتلل چې دغه عود یا دغه رباب ورسره شریک ووري. همدارنګه امام شوکاني بل ځای لیکي چې عبدالله بن جعفر بن ابي طالب یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه خپل د سکه د کاکا زوی د هم یو جاریه یا وینځه درلودله او هغه هم عود په کور کې درلوده. او د الجزیره د دغه تحقیق په ترڅ کې ماته دریم ډیر جالب ټکی چې دغه عنوان هم همدغه ورته انتخاب کړی دی څوک په عربي پوهیږي ویلولی دا وایي چې امام مالک رضی الله عنه د مخکې له دې چې د مور مشوره او وصیت او نصیحت ته غوږ کېږدي چې ته حافظ د قرآن کریم شه او ته علمي ډګر ته راشه دی وایي چې د خپله د موسیقي زده کوله دی تابعي دی په مدینې منورې کې اوسېده او دا د امام ابو حنیفه تقریبا معاصره او د هغه ملګری دی. دا معنا چې په هغه وخت کې د تابعینو او د صحابو په وخت په مدینې منورې کې د موسیقي آلات وو. نو زه فکر کوم دا به بهتره چې موږ د یو ښه تکړه عالم او مفتي ته دا خبره پرېږدو چې موسیقي حلاله ده که حرامه ده. ځکه زه عالم نه یم دا باید زه دا جرأت نشم کولی خو په یو ټکي پوهېږو او تاسو هم په پوهېږي چې موږ باید دا هېڅکله هېر نه کړو چې انسان اشرف المخلوقات دی او موږ د هر چا هغه حرمت کرامت او شخصیت باید خوندي وساتو او هغه له پامه ونه غورځوو. اوس هم راځم خپل اصلي مطلب ته. د مغولي دربار یو مشهور ادیب او سترګور شاعر هغه عبید وارثي نومیږي او هغه د ښایسته سترګو په باره کې وایي ښکلې سترګې وایي هغه دي چې په یو ځل کتلو سره لارې جوړوي پردي خپلوي او اجنبي ته د اشنایي بلنه ورکوي. شک نشته دی چې سترګې د خپل فزیکي جوړښت او تخلیقي اهمیت له مخې په هرې ژبې ادب او هنر کې ځانګړی ځای لري. خو زموږ په ژبه کې بیا دغه مقام تر څنګه ډېرې معناګانې او اصطلاحات هم ورسره په دې فولکلوریک ادب کې ورسره تړل شوي دي. د مثال په توګه کله چې موږ رڼې او غړېدلې سترګې وایو نو دا د ځیرکۍ او د هوښیارتیا په معنا باندې ده چې بالعکس معکوسه معنا یې بیا هغه غفلت او بې پروایي ده. لکه رحمان بابا چې وایي لکه بت چې په رڼو سترګو ویده وي داسې زه په بیدارۍ کې وړی خواب یم. تورې ملالې او غټې سترګې د ښکلا معیار او د حسن پیمانه ګڼل کېږي. همدا ځای دی چې د پښتو د شعر او شاعرۍ هغه محوري برخه اوږده باڼه نرۍ وریځې کاجل رانجه او د لرګي سلایي دی. وږې سترګې د صفت په ځای په ضم او پیغندو کې استعمالیږي او کله چې یو انسان ته د وکسترګي نوم یا لقب ورکړل شي نو مطلب ورڅخه بیا شومتیا حرص او کنجوستیا وي. خو چې خبره د مینې دیدن وفا هجران او وصال شي نو بیا راځي چې د غزل ارواښاد بابا حمزه شینواري ته ورشو. خدای دې زما مینه وکسترګي نه کړي چې په دیدن شي مړې سترګې قاصده سترګې دې د چا لیدلې چې د حمزه پتا خوږې شوې سترګې. مړاوې سترګې او خواږه خواږه کتل که د عاشقانو او د عاشق مزاجه خلکو اصطلاح ده چې مطلب ورڅخه وژونکي خوړونکي او راښکونکي نظرونه دي نو خوبولې او نازولې سترګې بیا د مور خور او نیا په ژبه هغه نیازبین الفاظ دي چې کله دوی خپل ماشوم په زانګو کې واچي او هغه پړی کش کوي د الله لولو سره وایي نو بیا یو بل کیف او مزه لري. کږې سترګې د غچ اخیستلو او خړې سترګې د پښیمانۍ ندامت او خجالت معنا لري. خیرنې سترګې د دښمنۍ او مخالفت پیلامه وي چې معمولا د کورنۍ غړي او نږدې دوستان په خپل منځونو کې سره چندان نه استعمالوي. تکړه ښکاري او ښه خبرلود سړی یا میرمن د پخو سترګو خاوند بلل کېږي. خو بالعکس هغه کچه سترګې سړی یا میرمن ډېره بې قدره بې وفا دوه مخې بې لحاظه او بې مروته وي. متاسفانه سړي هم همداسې دي.
سترګې کله پخې او کله بیا کچه هم وي. یو ځل بیا د پښتو د غزل بابا ته غوږ نیسو. درته چې وګورم کچه غوندې شي، بدې بلا دي ستا پخې سترګې. شنې سترګې د ښکلا معیار دی، خو افغانان چې کله د شنو سترګو دغه ذهن او دا تصور کوي نو ذهن ته راځي یا تصور یې کوي نو دواړه د شورویانو او د غربیانو دغه یرغلونه او هغه خونړۍ پیرې سترګو ته راځي او دا یو الهامي خبره ده. زه ملکزی نه شاعر یم او نه ادیب یم چې د سرو او زرکو سترګو په اړه د مینې، عشق، نازونو، نخرو او کرشمو فضا تاسو ته انځور کړم. نه مې د شباب او خرابات په کوڅه کې قدم ایښولی چې خودي کله په بې خودۍ باندې اوړي، او نه مې د جام کړنګا اورېدلې او نه مې د ساقي مستی او خمار لیدلی، نه مې د تصوف خانقاه، دربار، مناجات، ریاضت او فنا فضات فلسفه لوستې چې د ناسوت او لاهوت ترمنځ دغه فاصلې ته باید په کوم نظر باندې وکتل شي. البته زه د سرو سترګو له دهقاني او اطرافي اشنا سره همدومره اشنا یم چې سرې سترګې د عصري او شکایت مرجع ته وایي. ټول ګورو چې افغان ولس له څه باندې 4.5 لسیزو راهیسې د هیلو او اسرو ټول جهتونه تالا ترغې شوي او نه پوهېږي چې د چا ګریوان ته لاس واچوي، ځکه څوک د ګوند، څوک د ژبې، څوک د توکم، څوک د سمت او څوک هم د مذهب په خوم کې رنګ شوی دی. اکثره یې متاسفانه د تعصب، انحصار او افراط په زولنو کې بندیان دي. نو دا کړېدلی ولس بیا حق لري چې د رحمت شاه سایل دا شعر بیا بیا تکرار کړي چې وایي څوک به روایت د لیونتوب اخر ژوندی ساتي، زه هم کرا ټول لاس کې تارونه د ګریوان کړم. زموږ په ټولنه کې د سترګو کچتوب د لنډاکۍ، نافرمانۍ او کلشخۍ مفهوم لري. خو که خبره زموږ د سیاست د دنیاګۍ شي نو دا زموږ دنیاګۍ بیا د دغسې بد سترګو او کچه سترګو انسانانو نه بیا مالامال ده. بد سترګې همدا دي چې پته او هویت بیا د افغانستان وي، خو ځان به د کوم ګاونډي هیواد د تمدن برخه ګڼي. په خپله به د تعصب او کرکې تک تور کارغه به وي، خو بیا به هم ځان ورته سپین باز ښکاري. بسترګې خلک همدا دي چې د نورو د درد او ذلت څخه دوی لذت وړي. بسترګي همدا ده چې قرباني به ټول ورکړي وي، جهاد، مبارزه، مقاومت به هر چا کړی وي، کور به د هر چا وران شوی وي، هدیره به د هر چا ډکه شوې وي، خو د امتیاز خاوند به یوازې خپل ځان ګڼي. او بالاخره بدسترګي همدا ده چې خپل لاسونه به د بېګناه انسانانو په تودو وینو د څنګلو په ځای تر تخرګونو پورې سره وي، خو تا ته به وایي چې ته د سلیمان له غره راکوز شوی، ته فاشست یې. دوستانو، ستاسو د وخت او د توجه مننه کوم. زه هیلهمند یم چې تاسو به د زما ویډیو زما په د یوټیوب په چینل کې سبسکرایب او لایک کړئ، او هم به په فیسبوک کې له نورو دوستانو سره شریکه کړئ. یار زنده، صحبت باقی.